علیکم. که چېرې تاسو په چارت کې د ارډر بلاک د ساحو په نښه کولو کې مشکل لري یا هم نشئ کولی په اسانۍ باندې ارډر بلاک مشخص کړئ، نو تاسو تشویش مه کوئ. په دې ویډیو کې موږ درته داسې انډیکیټر ښیو چې د کوم په مرسته به تاسو وکولی شئ په اسانۍ باندې ارډر بلاک ټریډ کړئ، د ارډر بلاک ساحې ووینئ، د ارډر بلاک ساحې مشخصې کړئ. دغه انډیکیټر به تاسو سره 100% مرسته وکړي تر څو تاسو ته کلیر په اني ټایم فریم کې د 15 منټه نیولې تر 1 ساعته پورې 4 ساعته پورې تر ورځې پورې هم کولی شي دا تاسو ته د هر ټایم فریم ارډر بلاک کلیرلی او مشخصا تاسو ته وښیي. نو که چېرې تاسو علاقمند یاستئ په دې موضوع کې نو زموږ چینل له سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ در سره او د بیل آیکن در سره کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې تر تاسو پورې په راتلونکي کې په اسانۍ ورسیږي. ښه نو راځو ویډیو ته راځو. تاسو به لومړی راشئ ټریډینګ ویو ته به راشئ. چې که تاسو ټریډینګ ویو ته راغلی، ټریډینګ ویو کې اني چارت، اني ایسټ، هر ایسټ چې وي، که ګولډ وي، که سټاک وي، که هر څه وي، که کرنسیانې وي، هر واحد چې تاسو خوښه اوسیږي، په کوم واحد چې تاسو ټریډ کوئ ډیپینډ تاسو باندې کوي. تاسو به راشئ څه به وکئ، تاسو به را به شئ انډیکیټر سیکشن ته به راشئ. چې کله تاسو انډیکیټر سیکشن ته راغلی تاسو به دلته ولیکئ ارډر بلاک، ارډر بلاک به ولیکئ. کله چې تاسو ارډر بلاک ولیکه نو تاسو به پیدا کوئ پکې فلکس چارت به پیدا کوئ، پکې ارډر بلاک فلکس چارت به تاسو پیدا کوئ. کله تاسو ارډر بلاک ولیکه نو تاسو به ارډر بلاک کې فلکس چارت ووهئ. دا چې کله تاسو کلیک نو تاسو په چارت باندې به ارډر بلاک څنګه شي تطبیق شي. تاسو څه وګورئ څومره زبردست هره ساحه تاسو ته کلیرلی مشخصه کړې په چارت کې. اوس کوم چې تاسو ته په اسانۍ باندې کوم چې تاسو اوس په اسانۍ کولی شئ دغه ساحې مشخصې کړئ ځان ته او د ټریډ لپاره د استفاده وکړئ. زو په دې باندې کلیک کوو، په ډبل کلیک کوو په همدې ارډر بلاک باندې، سټایل ته راځو، امپورټ ته راځو. په امپورټ کې موږ سره د بولش ساحې موږ سره په دې ښودل کېږي. تاسو کولی شئ چې په هر رنګ باندې وښیئ، ډیپینډ تاسو باندې کوي. کولی شئ تاسو په دې رنګ باندې وښیئ بولش ساحې او د بیریش ساحې خپله تاسو کولی شئ په همدې رنګ باندې سور رنګ باندې تاسو وښیئ. لیکن دا موږ سره د ارډر بلاک موږ سره د اخیستلو او خرڅولو قویوالی او ضعف ښیي. نو دا موږ تورو چې موږ سره ښه معلوم شي. موږ سره تاسو وګورئ دغه دا اوس د ارډر بلاک ساحې مشخصې شولې. دا تاسو په اني ټایم فریم کې کتلی شئ. دا ګوره موږ سره M15 ده، موږ کولی شو M5 ته لاړ شو. نو په M5 کې هم موږ سره ګوره د بای، بولش او بیریش ارډر بلاک دواړه موږ ته ښیي. دا وګورئ دا موږ سره بولش ارډر بلاک ده او دا موږ سره بیریش ارډر بلاک ده. نو تاسو کولی شئ دا که موږ واخلو M15 هم موږ وکته چې دا د M15 ارډر بلاک ده. دا وګورئ د M15 ارډر بلاکس دي او کولی شو که 30 منټس لاړ شو نو په 30 منټ کې به هم موږ د ارډر بلاک ساحې مشخصه شي. تاسو وګورئ دا د موږ سره د 10 منټو ارډر بلاک ده. تاسو کولی شئ ګوره دغه ساحه ځان سره مشخص کړئ. وګورئ د ارډر بلاک په صفتونو ته کتو باندې ساحې موږ سره مشخص کړي دي. فیر ویلی ګیپ باید جوړ کړي، بریک آف سټرکچر باید وکړي. نو دا د ارډر بلاک صفتونه دي چې هغه باید ارډر بلاک ولري. نو تاسو راشئ 1 اور ته راشئ. په 1 اور کې هم تاسو وګورئ، تاسو به په 1 اور کې هم تاسو ارډر بلاک کې ووینئ. لاندې وګورئ، لاندې موږ سره بولش ارډر بلاکس دي کوم چې د سپلای ډیمانډ په ساحه کې منځته راتللی شي او ډیمانډ کار مخته وړي. او بل دا وګورئ دا موږ سره د بیریش ارډر بلاک دی په H1 کې. کولی شئ تاسو په 4 اور ټایم فریم کې هم وګورئ. دا تاسو ته دغه انډیکیټر تاسو سره ډېر زبردست کار تاسو سره کوي، تاسو مشکل حلوي. دا وګورئ موږ سره بولش ارډر بلاک ده. تاسو پرایس وګورئ د ګولډ پرایس تر دې بولش ارډر بلاک پورې راغلی ده. چې څنګه ارډر بلاک ټیسټ کړی هغې نه بعد بیرته وګورئ مستقیم ریورس شوی ده. ځکه موږ تاسو ویلی دی چې ارډر بلاک د سمارټ منی د داخلېدو اساسي ځای ده. سمارټ منی یوازې په ارډر بلاک کې او فیر ویلیو ګیپ کې ټریډ کوي، سپلای ډیمانډ کې ټریډ کوي. نو تر ټولو مهم ځای د سمارټ منی چې ده هغه ارډر بلاک ده موږ سره. دا وګورئ M5 منټ کې که تاسو ټریډ په M5 کې کوئ نو M5 ته راشئ. د ارډر بلاک زون ده یا تاسو څه وکړئ چې تاسو دلته منتظر پاتې شئ تر څو موږ سره کنفلوینس جوړ شي د کینډل، یا هم تاسو کولی شئ دلته یو شارټ پوزیشن واخلئ په دغه ځای کې او
تاسو کولای شئ چې خپل SL د ارډر بلاک نه لږ پورته کیدئ او باقي یا تاسو کولای شئ 1-2 ریشیو واخلئ یا 1-1 ریشیو ټریډ تاسو وکړئ چې کوم تاسو ته ښه راځي او کوم تاسو ته اسانه اوسېږي. تاسو کولی شئ موږ نارمالي باید 1-2 ریشیو ټریډ وکړو تر څو موږ سره ښه پرافټ تمام شي. که چېرته موږ ټریډ وبایلو هم کم ټریډ نو په راتلونکي موږ سره یو ښه پرافټ موږ سره موجود اوسېږي. نو که تاسو چې د M15 ټریډ کوئ نو په همدغه شکل تاسو کولی شئ M15 ته لاړ شئ. M15 کې تاسو وګورئ همدغه غزون موږ سره که وګورو نو دا به موږ سره M15 دلته راځي. دلته کدو موږ د ارډر بلاک د سټارټ نه ساحې نه تاسو خپل ټریډ لیمټ کېدل د سل لیمټ دلته او ابو 100 پپس د ارډر بلاک د ساحې نه بره کېدی. همداسې تاسو وګورئ څومره پپس ده 240 نو موږ 2 چند داخلو 2 اتیا به راشي 4 اتیا به راشي. دا وګورئ دا 1-2 ریشیو موږ سره د ټریډ ده. اوس کله چې هم ارډر بلاک د پرایس که دلته راځي نو حتما موږ ګورو که زموږ لیمټ ټریګر کړي نو ارډر بلاک ته بیا موږ منتظر پاتې کېږو. چون دا ساحه موږ سره د سمارټ منی ساحه ده نو حتما به موږ سره دا چون انټسټډ ده یا انمیټیګیټډ ارډر بلاک ده نو موږ سره شاید ښه ریزلټ دلته ورکړي. که تاسو هم دا ډول تاسو کولی شئ دلته خپل سل لیمټ کېدی په هغه شکل باندې کولی شئ تاسو ټریډ واخلئ. که موږ په 1 اور ته لاړ شو نو 1 اور کې هم موږ سره دا خبرې دي. تاسو وګورئ په 1 اور کې ارډر بلاک موږ سره دلته موجود ده او دلته بای ارډر بلاک موجود ده. نو تاسو کولی شئ د بای ارډر بلاک کې خپل بای لیمټ کېدی. دلته موږ لانګ پوزیشن اخیستلی شو چون دلته موږ سره ارډر بلاک ده یا دلته تاسو چې په هر یو کې خپل بای لیمټ کې اخیستلی شئ. نو موږ که چېرته پرایس پیل ته راوغورځېږي موږ دلته لیمټ کړو او SL د دې ارډر بلاک 2 چنده چون دا موږ سره مینی ارډر بلاک ده. نو د مینی ارډر بلاک لپاره د ټریډ لپاره موږ باید څنګه وکړو د دې لپاره باید موږ SL 2 چنده کېدو. نو دې SL 2 چنده شو موږ سره او TP به هم موږ سره 2 چنده راشي 15 یا ده نو 30 او 40 به موږ کړو. تاسو وګورئ دا موږ سره بای لیمټ کې ارډر بلاک د ټریډینګ خبر بشي دلته. تاسو داسې وکړئ او همدا اوس خپل چارټونه خلاص کړئ او ان ټریډینګ ویو ته لاړ شئ. په ټریډینګ ویو کې تاسو انډیکیټر ته راشئ. په انډیکیټر کې تاسو په ارډر بلاک باندې کلیک وکړئ او هغه هم په کوم ارډر بلاک باندې په فلکس چارت باندې وکړئ. کوم ارډر بلاک باندې په فلکس چارت باندې تاسو به کلیک وکړئ ارډر بلاک فلکس چارت. دلته کولی شئ تاسو سیټینګ د ارډر بلاک موږ سره مخکې پرې خبرې وکړلې. باکسز دې موږ ته ښایي لاینز دې موږ ته ښایي. نو دا و زموږ د نن ورځې موضوع د ارډر بلاک انډیکیټر. نو هغه ټریډران خصوصا نوي ټریډران کوم چې نشي کولی په چارت کې په اسانۍ باندې ارډر بلاک مشخص کړي نو دغه انډیکیټر ستاسو لپاره د مرستندوی وسیلې په توګه کار کوي او د وخت په تېرېدو سره چون ستاسو پوهه زیاته شي نو تاسو بیا ایزیلی کولی شئ چې په چارت کې خپله ارډر بلاک مشخص کړئ وایي ټاکئ. ځکه موږ د ارډر بلاک صفتونه ویلي ول چې ارډر بلاک 3 صفتونه لري. لومړی باید څنګه اوسېږي یو فیرول امبیلنس باید موږ سره ولري. دوهم کې باید موږ سره لیکویډیټي ولري او دریم کې باید موږ سره بریک آف سټرکچر ولري. نو دغه 3 صفتونه چې کله موږ سره منځته په چارت کې راشي نو موږ سره یو ویلډ ارډر بلاک منځته راځي. تاسو وګورئ موږ سره ټول صفتونه دلته مشخص کېږي. دلته تاسو وګورئ په دغه ساحه کې موږ سره بریک آف سټرکچر راغلی ده. دا وګورئ باس ته موږ سره نو this is boss. موږ سره impulsive move دلته موږ سره fair value gap موجود ده. موږ سره liquidity هم موجود ده برا موږ سره. نو دا زون موږ سره یو بهترین زون کېدلی شي د ټریډ لپاره. تاسو کولی شئ خپل سل لیمټ دلته کېدی. نو ټریډرز که دا موضوع تاسو ته علاقمند وي نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ او بیل آیکن ووهئ تر څو موږ تاسو ته په راتلونکي کې لا ښه کنټینټس برابر کړو او تر تاسو په اسانۍ ورسیږي. Wish you all the best traders. Goodbye.